کې هلي په خیر څنګه چې تاسو ته پته وه چې د ګوکند د اړخه کوم تندر راغلی و نو هغوی په ډګر کلي کې دا وراني کړي وو شاته دا زموږ کور دی خو کورونه څه خبره نه ده چې جاني تاوان نه دی شوی خو بیا مونږ حکومتي وخت ته د ډګر تحصیل ناظم او د ډګر کلي کې چې کوم ایم این اے دی بریسټر ګوهرلي خان د هغه نه دا کلي لرو چې دا زموږ د کلي غټه لار ده دا دې زر تر زره جوړه کړي ځکه چې دا وخت کمپټیشن روان دی د دوو ناظم اعلیګانو یو د ډګر د بریسټر ضرور بل د موجوده ناظم اعلی د پی ټی آی نو هغوی په دې باندې ځان ووټینګ کوي چې دې کې یو کالونی ده په هغې کې چې 700 ووټ دی هغوی دا یو کمپټیشن روان کړی نو راتلونکو خوړونو تندرونو پتونو څه پته نه لګي باید چې تاسو په دې باندې کار شروع کړئ او کار داسې کار چې 20 فوټ لاندې یو مخ وي بیا 10 وي سټپ بای سټپ وي څنګه چې زموږ د کلي جنازګاه دیوال جوړ شوی دی تاسو لیدی شئ په دې کیمره کې بیا په تیره زموږ د کلي کوم جنازګاه چې ده نو الله دې خیر وکړي دلته زموږ د اختر منځونه کېږي زموږ جنازې په دې کې کېږي زموږ هر قسمه ټریډیشنل او کلچر او زموږ مذهبي غونډې په دې کې کېږي نو تاسو له پکار چې جنازګاه دا لار اول جوړه کړئ بیا د خلکو ته دغه لار جوړه کړئ مهرباني